وخت ووت. میرویس خان د ډیرو کسانو زړونه خپل کړي وو. ځینې درباریان په زندان ته ورتلل او له میرویس خان سره به یې مشورې کولې. یو ورځ اعتمادالدوله ورغی. ویې ویل چې له پاچا سره د میرویس خان د لیدنې زمینه چمتو کړې ده، خو دیوان بیګ دا ملاقات د پاچا د وخت ضایع کول وګڼل. اعتمادالدوله وویل چې دیوان بیګ ته د ګرګین یو لیک را رسېدلی دی. لیکلی دی چې میرویس خان هوښیار سړی دی، مخه یې ونیسه، له پاچا سره به یې لیدنه زما په ګټه نه وي. د ژمي په وروستیو کې یوه جلسه جوړېده. میرویس خان ته دا جلسه ډیره مهمه وه. د صفوي حکومت ټول مهم کسان ورته راتلل. پاچا ته یې باید د خپلو تر کنټرول لاندې سیمو په اړه معلومات ورکړي وای. میرویس خان اعتمادالدوله ته لیک ولیږه. په ځواب کې یې ورته لیکلي وه چې دی به تر خپله وسه هڅه وکړي چې میرویس خان دې جلسې ته ور وبلل شي. خو یوه اونۍ وروسته یې بښنه ترې وغوښته. لیکلي یې وه چې دیوان بیګ ستونزې ورته جوړوي. هغه نه غواړي چې میرویس خان په دې جلسه کې ګډون وکړي. دا یې هم لیکلي وه چې دیوان بیګ له هغه چا سره جوړ دی چې د دې غونډې د نظم او جوړېدو مسؤلیت لري. میرویس خان سپهسالار او وزیر اعظم ته لیکونه ور ولېږل، خو درک یې معلوم نه شو. یو سهار حسن قلي د غونډې دقیقه ورځ ورته وویله. غونډه د نوروز په ورځ جوړېده. میرویس خان کړکۍ ته ودرېد. په ځینو کورونو کې د بادامو د ونو سپین ګلان ښکارېدل. دی مایوسه و. ډېر فکر یې وکړ، خو چاره یې نه لیده. نوي کال ته یوازې 3 ورځې پاتې وې. درب شو. غولی ولړزېد. میرویس خان په بیړه کېناست. سترګې یې وموښلې. د بالاحصار خواته پرې شوې درسې ته ودرېد. تیاره وه. له دوهم درب سره د بالاحصار د دیوال پر سر سره لمبه راوګرځېده. څو نور توپونه هم تش شول. میرویس خان بېرته پر کټ پرېوت. سترګې یې پټې کړې. دی په دې نیمه شپه کې د توپونو د ویشتلو په راز پوهېده. حسن قلي د صفوي حکومت له مراسمو خبر کړی و. نوی کال د توپونو په دربا پیلېده. میرویس خان خواشینی و. ده په یو مهمه جلسه کې ګډون نه شو کولی. تر سپېده چاوده یې سترګې پټې نه شوې. لمونځ یې وکړ. له چایو وروسته یې تودې اوبه راوغوښتې. ولمبېد. جامې یې بدلې کړې. اوږد وغځېد. غرمه یې ډوډۍ ورته راوړه. یوه ګوله یې هم تر ستوني نه تېرېده. ماسپښین دروازه خلاصه شوه. په بیړه کېناست. سترګې یې وځلېدې. وزیر اعظم جلسې ته ورغوښتی و. د شاهي ماڼۍ عمومي دروازه د ګارد 2 عسکرو پرانیسته. پراخ شین ځای و. د سړک دواړو غاړو ته د ناجو ونې ولاړې وې. په چمن کې هوسۍ ګرځېدې. ورهاخوا د یوه طاووس ببره رنګه لکۍ لمر ځلوله. میرویس خان د ماڼۍ تر مخ له بګۍ ښکته شو. د دروازې دواړو غاړو ته د 2 زمریانو ډبرینې مجسمې جوړې وې. د زمریانو له خولې رڼې اوبه بهېدلې. میرویس خان ماڼۍ ته ورننوت. اوږد دهلیز پر سرو غالیو فرش و. په دیوالونو کې ښکلې منظرې رسم شوې وې. یو ګارډ دروازه ورته خلاصه کړه. په هسک او لوی سالون کې ګڼ کسان ولاړ وه. وزیر اعظم، د خزانې وزیر، سپهسالار اعتمادالدوله او څو نور کسان مخې ته ورغلل. ستړې مشي یې توده وه. میرویس خان د نوي کال مبارکي ورته وویله. سترګې پر دیوان بیګ او ګرګین ولګېدې. مخکې ورغی. لاس یې ورکړ، خو د دیوان بیګ او ګرګین ګوتې مړې وې. میرویس خان شاوخوا وکتل. د سالون په بر سر کې لوړه ایښودل شوې طلایي رنګه څوکۍ تشه وه. خدمتګاران راغلل. چای او مختلفې وچې میوې یې راوړې. وړه دروازه خلاصه شوه. یو تک تور سړی راغی. په لوړ غږ یې وویل: اعلی حضرت تشریف راوړي. ټول غلي شول. لومړی د ګارد 2 عسکر راغلل او د طلایي رنګه څوکۍ شاته ودرېدل. شاه حسین په ونه لوړ سړی و. صاف سپین مخ یې درلود. پر سر یې طلایي تاج ایښی و. شاه حسین پر طلایي رنګ څوکۍ کېناست. په سالون کې ټولو ولاړو کسانو تعظیم وکړ. په پیل کې د ښار لوی مفتي غاړه صافه کړه. پاچا ته یې د نوي کال مبارکي وویله او له خدایه یې ورته اوږد عمر او خوشحاله ژوند وغوښت. وروسته وزیر اعظم د خبرو اجازه وغوښته. بښنه یې وغوښته چې پاچا ته په دې نوي کال کې ښه خبرونه نه لري. ده د صفوي حکومت ځینې هغې سیمې یادې کړې او ویې ویل چې خلکو پاڅون کړی. بیا د خزانې وزیر خبرې وکړې. له والیانو یې نهیلي وښوده. ویې ویل چې د پخوا په څېر پوره مالیه نه رالیږي. د مرکزي حکومت د خزانې خوند نشته. وروسته ځینو والیانو خبرې وکړې. د دوی په خبرو کې هم ناامیدي ډېره وه. ځینې سیمې یې له لاسه وتلې ګڼلې. خو په ټولو والیانو کې یوازې ګرګین ډاډه وغږېد. د ځان ستاینه یې وکړه. ویې ویل چې مالیه پر وخت راټولېږي. هیڅ ستونزه نشته او د ده تر حاکمیت لاندې سیمې خوندي دي. د خزانې وزیر په خبرو کې ورولوېد
او ویې ویل چې تیر کال د ګرګین لخوا حکومتي خزانې ته 100,000 تومن هم نه دي راغلي. د ګرګین رنګ سور شو او د خزانې وزیر په دروغو متهم کړ. په دربار کې ګنګوسې شوې. ډیرو کسانو د خزانې د وزیر طرفداري کوله، خو دیوان بیګ او ځینې نور د ګرګین پلویان وو. شاه حسین غلی ناست و، سترګې له خوبه ډکې ښکارېدې. کله کله به یې اوږد ارږمی ویست. وزیر اعظم ټول کسان آرامي ته راوبلل. وروسته یې د میرویس خان نوم واخیست. ویې ویل چې دی د منطقې سړی دی، په واقعیت پوهیږي. د دیوان بیګ او ګرګین رنګونه سره شول. شاه حسین وویل میرویس خان چیرته دی؟ میرویس خان مخکې ورغی، تعظیم یې وکړ. شاه حسین د هغه د تیرو کارونو صفوي حکومت ته د صداقت ستاینه وکړه. ویې ویل چې اعتماد الدوله په هر څه خبر کړی دی. وروسته یې له میرویس خان څخه د هغه د صحت پوښتنه وکړه. دا یې هم وویل چې 2 میاشتې مخکې د دربار طبیب د علاج لپاره ورلیږلی و. دیوان بیګ تعظیم وکړ. پاچا ته یې وویل چې میرویس خان اوس ښه دی. خو میرویس خان حیران و. دی نه و ناروغه شوی. دا یې هم نه په زړه کېدل چې ده ته د کوم طبیب ورغلی وي. میرویس خان له شاه حسین څخه مننه وکړه چې د ده په فکر کې دی. شاه حسین دا هم وویل چې یو ځل میرویس خان لیدو ته ور وغوښت، خو دیوان بیګ ورته وویل چې ناروغه دی. وزیر اعظم او سپهسالار ته د دیوان بیګ د ټکولو لپاره ښه موقع په لاس ورغلې وه. دوی دې خبرې ته پکای واهه. حیراني یې وښوده. ویې ویل چې میرویس خان نه دی ناروغه شوی. پاچا دیوان بیګ ته په غوسه شو. د دیوان بیګ سر وځړېد. وزیر اعظم له میرویس خانه د خبرو غوښتنه وکړه. میرویس خان د دې ورځې انتظار یست. لومړی د کندهار او شاوخوا سیمو په عمومي وضعیت وغږېد. د خپلو خلکو دودونه او رواجونه یې بیان کړل. بیا یې د ګرګین د عسکرو ظلمونه او د خلکو ناموس ته په سپکه کتل یاد کړل. وروسته یې د ځینو قبیلو د پاڅونونو د علتونو په اړه خبرې وکړې. میرویس خان په خبرو کې وړې وه. خبرې یې هم اوایي نه کولې. دی د اسنادو له مخې غږېده. د هرې پیښې دقیق تاریخ یې بیاناوه. د هغه قومي مشر نوم به یې اخیست چې له محلي حکومت سره یې ستونزه درلوده. د پاڅون ځای، قبیله او علت ټول ور معلوم وو. پاچا او ټول درباریان غلي وو. میرویس خان د ګرګین د عسکرو قومندانانو د ظلمونو په اړه اوږدې خبرې وکړې. وروسته یې ګرګین راواخیست. ویې ویل چې مدیریت یې کمزوری دی. د ده د هر عسکر ظلم او ناروا ده ته راجع کیږي. په کندهار کې له صفوي حکومت دا ډول کمزوري نمایندګي به د لویو پاڅونونو سبب شي. ګرګین ته غوسه ورغله. میرویس خان د حکومت پر ضد په بغاوت تورن کړ. خو اعتماد الدوله، وزیر اعظم او سپهسالار دا خبرې بې بنیاده وګڼلې. د میرویس خان تیرې کارنامې له سره تازه کړې او ویې ویل چې ګرګین عقدې اخیستی. د میرویس خان پوهه او په خپلو خلکو کې د هغه درناوی او محبوبیت یې نه ورباندې لورېږي. د میرویس خان له خبرو وروسته ځینې نور کسان هم وغږېدل، خو د ناستې تر پایه یوازې ستونزې یادې شوې. یوه هم د حل خبره ونه کړه. وروستۍ خبرې شاه حسین وکړې. میرویس خان ته د پاچا خبرې حیرانوونکې وې. شاه حسین د پال او پیشګویۍ په اړه وغږېد. ویې ویل چې ځینو پال لیدونکو، ستورو پیژندونکو، د خوب تعبیرونکو او ملایانو ښه زیری ورکړی دی. نوی کال به د صفوي حکومت د غښتلتیا او د دښمنانو د ماتې کال وي. دا یې هم وویل چې لوی مفتي له کربلا راوړې خاوره دم کړې ده. که دا خاوره د جګړې پر وخت پر خپلو عسکرو وشیندئ، دښمن مو نشي لیدلی. زړور پرې ورځئ. میلمستیا په بله کوټه کې نیول شوې وه. میرویس خان له وزیر اعظم سره کېناست، خو شاه حسین خپل میز ته ور وغوښت. د ګرګین او دیوان بیګ سترګې رډې راختلې وې، خو میرویس خان د خبرو موقع ونه مونده. شاه حسین له لوی مفتي سره غږېده. پر پال او خوب یې ډېر باور درلود. ځینې ستوري یې په بخت نیولې وه او د لوی مفتي پیشګویي مهمه ورته ښکارېدله.